مرستیال والي د دې ولایت د ټولو ادارو مسوولینو ته دنده وسپارله چې د اساسي قانون د ارزښت، تطبیق او احکامو په اړه مامورینو او ولسونو ته د عامه پوهاوي په برخه کې خپلې چارې ګړندۍ کړي. نن د یکشنبې په ورځ له غرمې وروسته د لغمان ولایت مرستیال والي الحاج شهزاده مظلومیار په مشرۍ د اساسي قانون د تصویب ملي اونۍ د لمانځنې مراسم ترسره شول. په دې ناسته کې د بیلابیلو ادارو یو شمېر مسؤلینو، د ولایتي شورا رئیس، مدني فعالانو او ځوانانو ګډون کړی و. لومړی د لغمان ولایت د عدلي رئیس سمیع الدین حقمل په خپلو خبرو کې د هیواد په تاریخ کې د اساسي قوانینو د جوړښتونو او په بیلابیلو دورو کې د قوانینو په تعدیل او پرمختګونو تفصیلي خبرې وکړي. نوموړي وویل د هیواد اوسنی ویاړلی اساسي قانون له نورو هغو سره په ستر توپیر جوړ شوی چې د ټولنې د بیلابیلو قشرونو د نظریاتو په پام کې نیولو او د اسلام مبارک دین له اصولو سره سم برابر شوی دی. موږ تاسو ته بهتره معلومه ده چې اساسي قانون یا ملي وثیقه چې موږ ورته وایو، وثیقه هغه سند چې حیثیت د قانوني او شرعي اعتبار ولري. نو الحمدلله زموږ اساسي قانون هم قانوني اعتبار چې لویه جرګه لري او هم شرعي اعتبار چې د اسلام مبارک دین ده. موږ هیڅ قانون د دین د معتقداتو خلاف نشي وضع کېدلی، نو دا یې هغه شرعي صبغه هم لري. هغه ویل زموږ د هیواد اوسنی اساسي قانون له نړیوالو موازینو او اصولو مطابق جوړ او ګڼې هغه اسانتیاوې پکې په ګوته شوي چې د تیر دور په قوانینو کې نه وي. د لغمان مرستیال والي الحاج شهزاده مظلومیار په خپلو خبرو کې د اساسي قانون د تصویب د ملي اونۍ د ارزښت په اړه د خبرو کولو سربیره یادونه وکړه چې له دغې لمانځنې موخه د اساسي قانون د رعایت، تطبیق، حمایت او د دغې ملي وثیقې له احکامو څخه د خلکو خبرول دي. نوموړي ویل د اساسي قانون رعایت او بشپړ درناوی په ملي او نړیواله کچه د هر افغان د ځواکمنتیا او د یو متمدن ملت ښکارندویي کوي. نو لازمه ده چې هر وګړی د دې قانون ټولو برخو تطبیق ته ځانګړې پاملرنه وکړي. تاسې ته معلومه ده چې اساسي قانون لکه څنګه چې ورته اشاره وشوله د افغانستان ملي وثیقه ده او په همدې پار د ځانګړې شوې اونۍ د لمانځنې نه هدف هم د اساسي قانون رعایت، تطبیق، حمایت او د دغه ملي وثیقې له احکامو څخه د اتباعو پوهاوی دی. خو له بده مرغه باید ووایم چې زموږ په هیواد کې څو لسیزو جنګ جګړو لکه څنګه مې چې مخکې اشاره وکړه دا فرهنګ په موږ کې نه دی پرېښی، ځکه له خپل اساسي قانون څخه خپل ځانونه باید موږ خبر کړي وي. د اساسي قانون پر وړاندې زموږ مکلفیتونه او وجایب څه دي؟ په اساسي قانون کې زموږ د حقونو په اړه څه راغلي دي؟ څنګه د خپل اساسي قانون نه چې زموږ ملي وثیقه ده څه قسم درناوی باید وکړو؟ دا ټول هغه مسایل دي چې لا هم زموږ ډېر هیوادوال ترې ناخبره دي. د اساسي قانون رعایت او هغې ته بشپړه درناوی په ملي او نړیواله کچه د افغانانو د لا محکومتوب په خاطر باندې او د یو متمدن ملت ښکارندویي کوي. نو پکار ده چې د ټولنې هر فرد په دغه ملي وثیقه کې ټولو شاملو احکامو ته پوره احترام ولري او پر ځان باید تطبیق کړي. مرستیال والي زیاته کړه په دغې ملي وثیقه کې د ټولنې د هر فرد د پوهاوي لپاره د اطلاعات او کلتور پوهنتون، پوهنې، ملي راډیو، تلویزیون، ارشاد، حج، اوقاف او نور ادارو ته دنده سپارل کیږي چې په ولس کې د اساسي قانون د احکامو د پوهاوي او د دغې سترې ملي وثیقې د بشپړ درناوي او د قوانینو د رعایت پر ځان د قوانینو د تطبیق او نورو نافذه قوانینو څخه د وګړو د خبرتیا لپاره کار وکړي. هغه دغه راز د ټولو ادارو او مسؤلینو ته هم دنده وسپارله چې د ویاړلي اساسي قانون د لا ښه تطبیق او پوهاوي لپاره د خپلو مامورینو ته هم پراخ معلومات ورکړي. همدارنګه په دې ناسته کې یو شمېر نورو مسؤلینو هم له خپل لوري د اساسي قانون د تصویب ملي اونۍ د لمانځنې په پار جوړ شوې غونډه کې نظریات شریک او خوښي څرګنده کړه. د یادونې وړ ده چې د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ په لارښوونه تېره ورځ د الینګار او شمېر نورو ولسوالیو کې هم ورته غونډې جوړې شوي او د اساسي قانون د تصویب ملي اونۍ لمانځل شوې وه.